سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان سره پر مهمو سوداګریزو مسایلو خبرې کوو. افغان او پاکستان لوري ترمنځ سبا پر سوداګریزو مسایلو خبرې کیږي. د افغانستان سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی له سیمې او نړۍ سره ښې او پراخې اقتصادي او سوداګریزې اړیکې غواړي. نوموړي ویلي چې په همدې لړ کې سبا په پاکستان کې افغان پلاوی له پاکستاني پلاوي سره ګوري او په دې کتنه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر شته اقتصادي پالیسیو او توافقونو خبرې کیږي. نوموړي ویلي چې له پاکستان سره د بحث لپاره مهم اقتصادي او سوداګریز مسایل شته دي چې نهایي کېدل غواړي. هغه همداراز وویل چې پاکستاني لوری به د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د ډبرو سکرو پر صادراتو هم له افغان پلاوي سره خبرې اترې ولري. په وروستیو کې افغان حکومت پریکړه کړې چې د ډبرو سکرو بیه لوړه کړي او پاکستان ته یې صادرات کنټرول کړي. ګرانو کتونکو، تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.